زده کوونکو سلامونه. خدای دې وکړه چې جوړ و روغ اوسئ. تاسو نننی یو متفرقه درس دی د ریاضي نه د عام و کسرونو بحث دی چې تاسو یوه ملګري پوښتنه کړې ده او زه به بیا په آینده کې تاسو ته منظم د کسرونو درس درکړم، خو اوس د دوی د سوال په ارتباط زه نن صرف د عامو کسرونو هغه په رسم کې تعریف تاسو ته او د جمع او د منفي د ضرب او د ویش عملیې تاسو ته په دې درس کې در وښایم په متفرقه توګه. تاسو استاد سپوږمۍ وردک او په آینده کې به انشاءالله د دې لپاره چې کسرونه تر 12مه صنفه تاسو په درد خوري او دا سرکار دی ورسره بیا په منظمه توګه د اووم ټولګي د ریاضي ترڅنګ دغه درس هم تاسو ته پیل کړم. بسم الله الرحمن الرحیم. عام کسرونه څه ته وایي؟ کسر په خپله د ماتېدو په معنا دی. کله چې تاسو یو شی په څو حصو ټوټه کړئ او د هغو څو حصو نه هر څومره چې تاسو په کار دی هغه واخلئ او نورې پاتې شي هغه موږ تاسو د کسر په توګه ښودلی شو چې هغو ته کسر عام وایي. تاسو فکر وکړئ چې موږ یوه دایره لرو، یوه دایره په څلورو برخو مساوي برخو البته ویشو. د څلورو برخو نه تاسو یوازې یوه برخه یې تاسو په کار ده یوه برخه یې ترېنه اخلئ یا یې ترې قیچي کوئ یا یې ترې بېلوئ. دغه یوې برخې ته یو بیا د کسر عام دغه علامه ده. یو پر څلورو ټوله دایره موږ په څو حصو ویشلې؟ یو، دوه، درې، څلورو. یو پر څلورو یعنې موږ د څلورو حصو نه څومره اخیستې؟ صرف یوه حصه م اخیستې چې د خط بر پورتني عدد ته صورت او د خط بر لاندې عدد ته مخرج وایي. کیدای شي چې یوه دایره ته څلورو نه په ډېرو برخو وویشو. تاسو دلته دغه بله دایره وګورئ. تاسو په دې دایره کې د دې برخې وشمېرئ. مساوي برخې دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته برخې. او تاسو کیدای شي چې د دوه اتو برخو نه درې برخې واخلئ. درې برخې ترې واخلئ او دلته به څه رقم ده ولیکئ. دغه درې برخې چې ته اخیستې په کسري عدد څه رقم به یې تاسو ولیکئ. ما درته ووایي چې هغه برخه چې تاسو یې اخیستې هغه په صورت کې لیکل کېږي 3 او ټوله دایره هم په څو برخو ویشلې؟ یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اتو برخو ویشلې. یعنې موږ دلته د اتو برخو نه یوازې درې برخې په کار وې او درې برخې هم ترې اخیستې دي. دغه شکل لیکلو د عدد ته عام کسر ویایي او په دې شکل لیکل کېږي. اوس به راشو په کسرونو کې د جمع او د منفي عملیې ته او پس دغه د ضرب او د تقسیم عملیې ته چې څه رقم موږ تاسې ترسره کوو. ښه، لومړی به په عام کسرونو کې د جمع او د تفریق عملیه به زه درته تشریح کړم. که موږ دوه کسره ولرو، لومړی ډول یې که دوه کسره ولرو چې مخرجونه یې یو شان وي، په دې صورت کې به دغه دوه کسرونه یا دغه دوه عددونه به چې کسري ډول لیکل شوي څه رقم جمع کړو. په دې صورت کې چې مخرجونه یو شان وي نو موږ تاسې د دواړو نه یو دلته لیکو 15، یو مخرج ورته انتخابي وو 15 او د صورت اعداد یو د بل سره جمعي وو. که جمع وي جمعي وو یې، که منفي وي بیا یې تفریق کیو یا منفي کیو. 3 جمع 8. پس د هغه جمعوي د دوه عدده 8 او 3 څو کېږي؟ 11 په 5 چې دا یو غیر حقیقي کسر دی. د 5 حصو نه 11 حصې اخیستل بیا که تاسو سوال درلود دا بیا په حقیقي کسر موږ څه رقم بدلولی شو، بیا به انشاءالله
پاینده کې په دې باندې مو یو کار وکړو چې بیا 11/15 څه رقم تاسو په اصلي په حقیقي کسر بدلولای شو. اوس یو غیر حقیقي یو غیر واقعي دا یو واقعي کسر نه دی، دا چې په واقعي کسر بدل شي بیا بل عملیه ده ان شاء الله په نورو درسو کې به بیا درته تشریح کړم. اوس بل مثال وګورئ، 2/اوو جمع 3/اوو، بیا هم مخرجونه څه دي؟ یو شان دي. کله چې یو شان و ما درته ووایي چې یو مخرج نیسئ اوه او صورتونه یو د بل سره څه کوئ؟ جمعوئ. 2 جمع 3، 2 جمع 3 څو کیږي؟ 2 جمع 3 15 کیږي، 15/اوو، او دا یو واقعي کسر دی. د اوو برخو نه تاسې 15 برخې اخیستې او دا امکان لري چې د اوو برخو نه 15 برخې واخیستل شي. که همدغه سوال په منفي کې یا په تفریق کې راشي تاسو به څه کړئ؟ په تفریق کې چې راشي بیا هم مخرج یو نیسئ اوه او د صورتونه یو د بل نه څه کوئ؟ یو د بل نه منفي کوئ. د 2 نه 2 منفي 3. دلته د 2 نه چې 3 تاسو منفي کړئ د دې لپاره چې منفي د غټ عدد په مخ کې ده نو عدد تاسو منفي وځي. د 3 نه چې 2 ولاړ شي یو پر اوه. دوام حالت یې په دوام حالت کې که مخرجونه د موږ تاسو یو شان نه وي، که مخرجونه یو شان نه وي موږ په 2 ډولو ده سوال حل کولای شو. لومړی ډول ته یې هم مخرج کېدل یا مخرج کول وایي او هغه داسې دي چې تاسو دغه مخرجونه یو د بل سره ضربوئ. 15/4 کې کیږي څو؟ 6. پس دغه طرفین و وسطین کوئ. دغه عدد د دې عدد سره ضربوئ، د 2 په صورت کې راځي. 3/4 کې 12 او بیا د وسطي علامه هم هر شی چې ده مثبت ده که منفي دلته یږدئ. بیا بل خط بر وباسئ. بیا تاسو بیا هم 15/4 کې 20 کیږي او دا ځلې بیا هم د طرفین وسطین طریقه استعمالوئ. یو په 15 کې 15. یعنی مو وکړای شوی چې دا دواړه کسره څه کړو؟ هم مخرج یې کړو، یعنی یو مشترک مخرج ورته پیدا کړو. اوس نو حل کول یې اسانه شول. د 2 کسرونه چې یو شان مخرج ولري صرف تاسو یو نیسئ 20 او صورت یې څه کوئ؟ صورت یې جمعوئ. 12 جمع 15 او دا مساوي کیږي په څو؟ مخرج 20. 12 او 15 چې تاسو جمع کړئ څو کیږي؟ 19 کیږي. 19/20. که د موږ تاسو عدد د اختصار وړ و بیا اختصار کیو او که دغه سوال په شان د اختصار وړ نه و همدغه حالت یې پرېږدو. اوس به زه یو بل مثال تاسو ته هم حل کړم. په جمع کې بیا به منفي ته ولاړ شو. مثلا که موږ ولرو 8/5 جمع 1/3. لومړی باید دا څه کړو؟ مخرج یې کړو. 15 او 3 باید ضرب کړو. 15/3 کې 15 او پس دغه نه دغه صورت د لومړي عدد صورت د دویم عدد مخرج سره ضربوي. طرفین وسطین ورته وي. 8/3 کې 24. وسطي علامه هر شی چې داخله یې د لمنځ علامه. پس دغه بیا هم مخرج 3 15 چې ضرب شي 15 او پس دغه بیا څه کیږي؟ د دغه دوهم عدد صورت د لومړي عدد مخرج سره 1/5 کې 15 ضربي. اوس تاسو یو مخرج لرئ، عین مخرج لرئ، مغه یو یې نیسئ او پس دغه
صورت یې څه کوئ؟ جمعوئ 24 جمع 15 دا مساوي کیږي په 24 او 15 څو کیږي؟ 90 په 15 دا هم غیر واقعي کسر دی چې بیا په بل درس کې زه درښایم چې څه رقم په واقعي تبدیلوئ. که اوس موږ تاسې د تفریق یا د منفي سوال په دې ډول ولیرو دا به څه رقم مخرجه کړو؟ دا به هم عین صورت که د جمع چې مخرجه کړل دا هم مخرجه کیږي 15 په 4 کې ضربي 20 د لومړي عدد صورت د دویم عدد مخرج سره ضربي 3 په 4 کې 12 و د منځ علامه منفي ده بیا هم 20 دا دواړه ضربي 20 او د دوهم عدد صورت د لومړي عدد مخرج سره 1 په 15 کې 15 دا رقم یو عملیات تاسو اجرا کوئ دا په 2000 او بیرته دغه په 2000 دغه رقم. ښه اوس به مخرجم یو شو صورتونه منفي د علامه منفي کوئ 12 منفي 15 د 12 نه چې تاسو 15 منفي کړئ څو پاتې کیږي؟ 8 په 20 اوس ګورئ چې دا دواړه جفت عددونه دي قابل د دې دي چې موږ اختصار کړو اختصارولی شو 1 په 2 کې 2 صفر یې کارته کوئ 4 په 2 کې 8 بیا 2 په 2 کې 4 15 په 2 کې 10 2 او 15 طاق او جفت عددونه دي نور نه اختصار کی د مساوي کی په څو؟ مساوي کی په 2 پر 15. غیر د مخرج کولو نه بله طریقه به انشاءالله بله ورځ به سوالونه در سره کار کړم. اوس هغه د تاسو ملګري تاسو نه کړي د ما نه دغه ټول سوالونه کړي زه باید ټولو ته ځواب ووایم. ښه د ضرب او د تقسیم په عام کسرونو کې څه رقم ترسره کیږي؟ د ضرب عملیه داسې ترسره کیږي چې کله موږ دوه کسرونه ولیرو 2 پر 3 ضرب 1 پر 15 اول موږ ګورو چې دلته صورتونه د مخرجونو سره د اختصار وړ دي که نه دي. دلته هیڅ کوم صورت د هیڅ کوم مخرج سره د اختصار وړ نه دی نو موږ تاسو مستقیما د ضربي و ضرب عملیه سره رقم اجرا کوئ صورت د صورت سره ضربي مخرج د مخرج سره ضربي هر کسری چې درکړ په آخر کې که د اختصار وړ و اختصار کوئ که نه و داسې پرېږدئ 2 په 1 کې 2 3 په 15 کې 15 اختصار وړ نه دی په دغه رقم یې پرېږدئ. ښه بل سوال داله دی 15 په 8 او ضرب په 3 پر 15 دا هم هیڅ کوم یې دلته ګورئ چې کوم یو یې د اختصار وړ دی دلته 15 او 15 د اختصار وړ دي اختصار کوئ 1 15 15 1 15 15 خلاص شو. اوس یو د 3 سره ضرب کړئ 3 8 د یو سره ضرب کړئ 8 3 او 8 یو د بل سره نه اختصار کی نو په همدغه شکل یې پرېږدئ. اوس به راشو یې تقسیم عملیې ته. تقسیم په سوال کې دلته مثلا موږ ولیرو 6 په 9 تقسیم په 3 پر 14 د دې لپاره چې د موږ کار اسانه شي او د موږ د تقسیم عملیه همداسې یو قانون موږ تاسو لیرو چې اول کسر په خپله نیسئ 6 پر 9 عملیه د تقسیم په ضرب بدلوئ او پس د هغې نه چې عملیه د تقسیم په ضرب بدله کړه دوهم عدد معکوس کوئ یا سرچپه یې لیکئ یعنی صورت یې مخرج صورت ته وړئ
صورت یې مخرج ته راوړئ. 3 په 14 څه رقم لیکئ؟ 14 پر 3. پس دې ګورئ چې که د اختصار وړ وو عددونه اختصار کوئ که نه وو بیا نو د ضرب عملیه په اجرا کوئ. دلته موږ ګورو چې د اختصار وړ دي. اوه د 14 سره اختصار وړ دي. علامه که جمع یا منفی وي نشو اختصارولی مګر که ضرب وي اختصارولی شو. او 3 د 3 د شپږو سره د اختصار وړ دی. دا به اختصار کړو. 1 په 9 کې 9، 2 په 9 کې 14، 1 په 3 کې 3، 2 په 3 کې 6. اوس د موږ تاسو مخرج یو شه، صورتونه ضربي وو او مخرج چې یو شي نه نیسو. 2 ضرب 2، 2 په 2 کې 4، مخرج یو په یو کې یو مخرج نه نیول کېږي کله چې مخرج یو په خپله 4. ښه، دویمه پوښتنه 15 په 24 تقسیم په 15 په 440. بیا به هم دا په ضرب بدل کړو او دوام کسر به څه کړو؟ معکوس یا سرچپه وکړو. 15 په 24 ضرب په 15 په 440 په واخلو 440 به په څو کړو؟ په 15. اوس ګورو چې علامه ضرب ده. موږ د اختصار حق لرو. اختصار کی که نه کی؟ یو د 15 سره اختصار کی، یو 15 کې 15، 3 په 15 کې 15. او پس دغه 24 او 440 جفت عددونه دي. دغه هم اختصار کی، یو په 4 کې 4، یو په 4 کې 4، شپږ په 4 کې 24. نور نو د اختصار امکان نشته. یو په 11 کې چې ضرب کړئ کې 11 او 3 په شپږو کې چې ضرب کړئ 18. 11 په 18. ښه، اوس که مختلط سوالونه په مختلط ډول ولیرو چې په دې سوال کې منفي وي، ام جمع وي، ام تقسیم وي، ام ضرب وي، دا سوال به څه رقم حل کړو؟ په دا رقم سوالو کې تاسو اولین عملیات چې اجرا کوئ په تقسیم او په ضرب اجرا کوئ، پس دغه د جمع او د منفي عملیه اجرا کوئ. یعنی تر هغو پورې چې دغه طرف د ښی طرف ساده شوی نه وي موږ تاسو جمع او منفي عملیه نه تطبیقوو. نو را به شو دغه سوال به حل کړو. اول لومړی تاسو 2 په 15 نیسئ. 2 په 15 منفي 3 په 2 کې جمع 1 پر 2. دغه عملیات تقسیم بیا هم په ضرب بدلوئ. دغه عدد سرچپه کوئ. دا کې 2 په 3 او ضرب په 3 په 3 په 4 مساوي. ښه، اوس په همدغه ښي طرف کې چې دلته د ضرب علامه ده، دلته د ضرب علامه ده، ګورئ چې کوم عددونه اختصار کیږي که نه کیږي. پس دونه چې دا ساده شول تاسو راځئ دلته د جمع او د منفي علامه تطبیقوئ، عملیه تطبیقوئ. دلته موږ ګورو چې 2 د 2 سره خلاصي اختصار کی، یو په 2 کې 2، یو په 2 کې 2، 3 د 3 سره اختصاري. صرف په صورت کې دلته یو پاتې شو او په مخرج کې 4 پاتې شول. نور مخ ته ځو. 2 په 15 منفي 3 پر 2 جمع دلته صرف یو پاتې شو، یو په 4. ښه، اوس څه کړئ؟ اوس تاسو د دغه 3 په 2 د یو په 4 سره یو په 4 جمعوئ او پس دغه کسر نه منفي کوئ. مساوي کی په 2 په 15 منفي دغه دواړه مخرج کوئ. 2 ضرب په 4 چې شي څو کی 8. 3 د 4 سره ضربوئ څو کی 3 په 4 12 جمع یو په 2 کې چې ضرب کړئ 2 مساوي کی 2 په 15
2 په 5 منفي 12 او 2 څو کېږي 14 پر 8. اوس بیا دغه دواړه کسرونه مخرج کوئ او مخته ځئ. 15 8 ضربوئ څو کېږي 40. علامه وسطي منفي ده، دا بل مخرجم 40 نیسئ. 2 ضرب 8 کېږي 16. 15 ضرب 14 څو کېږي 15 په 4 کې 20. 2 حاصل 1 15 15 2 چې پر واچوئ 70. دا مساوي کېږي په 40 مخرج د 70 نه 16 تفریقوئ. علامه منفي نیسئ په څه چې 70 عدد غټ دی 16 نه. د 10 نه چې 6 ولاړل 4 دلته پاتې شو 6 د 6 نه چې ولاړ شي 15 4 50 په 40. او دا بل سوال به یې هم حل کړو. دا یې بل سوال، دا د لومړي سوال ځواب. دوهم سوال یې 2 پر 9 په خپله جمع 3 پر 5 ضرب 1 په 2 تقسیم علامه په ضرب بدلوئ. دا سرچپه کوئ 2 په 3 مساوي دي. اوس دغه ښی طرف ګورئ چې کوم عملیه د اختصار اجرا کیږي که نه کیږي. 2 په 2 کې خلاصي او دلته 3 په دغو 3 کې خلاصي 3 په 3 کې په څه چې دلته علامه ضرب ده دلته پاتې کیږي 1. نو دا مکمل اختصار شو 1 شو. دغه ښی طرف هم دلته پاتې شو څه پاتې شول 2 په 9 جمع 1 په 5. دا طرف ټول 1 شو. نو دا هم اختصار شو دا هم اختصار شو. اوس به دا دواړه مخرج کړو. علامه مابینی جمع ده 15 ضرب 9 15 2 په 5 کې چې ضرب کړئ کېږي 10. 9 په 1 کې چې ضرب کړئ کېږي 9. ښه، اوس چې یو مخرج پیدا کړ نو یو مخرج ورته نیسئ 15 10 جمع 9 10 او 9 کې 19 19 په 15. خدای دې وکړي چې ستونزه حل شوې وي او سوالونه هم زده شوي وي. انشاءالله په آینده کې به زه منظم د کسرونو درس تاسو ته وړاندې کړم. دا نظر په غوښتنې متفرقه یو څو سواله مو حل کړل. خدای دې وکړي چې تاسو زده شوي وي او د خپل ملګرو سره یې شریک کړئ. ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.